بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشئ. له شمشاده د ماښام 7 بجو یو ساعته خبري ټولګي ته مه هرکلی وایم. پیلې هم پر څو مهمو خبرونو سرټکو. د اسلامي امارت له هیڅ یوې مخالفې ډلې څخه ملاتړ نه کوي. په کابل کې د ایران سفارت مرستیال ټینګار کړی چې د افغانستان له اوسني نظام سره اختلافات باید د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. جمهوری اسلامی بعد از اینکه اشغالگری در افغانستان تمام شد و کشورهای خارجی امریکایی ها و ناتو از افغانستان بیرون رفتن، بنای هیچ گونه کار خاصی در افغانستان که منجر بشود به این که در افغانستان خدای نکرده از بینی کسی خون بیاد نداریم. سرابه عواید 15.8 سلنه کم شوي دي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد د پراختیا په حال کې دی، خو دومره هم نه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. په جون میاشت کې انفلاسیون د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 7.8 سلنه ته کم شوی دی، خو لا هم بنسټیز فشارونه لوړ پاتې دي او لامل یې د کورنیو او روغتیایي خدماتو د لګښتونو زیاتوالی دی. د اساسي انفلاسیون کچه 8.3 سلنې ته لوړه شوې. دا ښیي چې د خوراکي توکو د بیې راټیټېدو سره سره ډیری کورنۍ لا هم د ژوند له لوړو لګښتونو سره مخ دي. د خپلمنځیو اړیکو او همکاریو د پراخولو په اړه یې خبرې کړي. افغان او قرغیز چارواکو د کابل او بشکک ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې د همکاریو پراخولو پر لارو چارو خبرې کړي دي. د هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالحی قانت د وروستیو پرمختګونو او د اسلامي امارت د بهرني سیاست په اړه معلومات وړاندې کړل او همداراز یې د دواړو لوریو د عملي اړیکو د ګډو څېړنو او ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا هم ټینګار وکړ. او ایران او امریکا له پرون راهیسې بیا پر یو بل توغندیز بریدونه کړي چې ورسره د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونو ته مو زه محب الله حنیفي هرکلی وایم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1415 لمریز لږدیز کال د زمري یا اسد میاشتې نهمه چې د 2026 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره سمون وخوري. په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي وایي چې ایران د اسلامي امارت له هیڅ یوې مخالفې ډلې او جریان څخه ملاتړ نه کوي او د هغوی مبارزه مقاومت نه ګڼي. مرتضوي په یوې غونډه کې ویلي چې ایران هغه مبارزه چې په لبنان او غزه کې د امریکا پر ضد روانه ده هغه مقاومت ګڼي. د نړیوالو چارو شنونکي وایي د ایران دا دریځ تر ډیره د افغانستان د امنیتي ثبات، د ګډې پولې د کډوالو د ستونزې، د اوبو سرچینو، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له اړتیاو سره تړاو لري. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي وایي چې ایران د اسلامي امارت له هیڅ یوې مخالفې ډلې او جریان څخه ملاتړ نه کوي او د هغوی وسلوال مخالفت مقاومت نه ګڼي. په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي په یوې غونډه کې ویلي ایران هغه مبارزه چې په لبنان او غزه کې د امریکا پر ضد روانه ده مقاومت بولي. هغه د اسلامي امارت پر ضد د مخالفو جریانونو وسلوال مخالفت د خپل مسلمان ورور پر ضد جګړه وبلله او وی ویل دا ډول اقدامات د ایران له تعریف شوی مقاومت سره سمون نه لري. جمهوری اسلامی بعد از اینکه اشغالگری در افغانستان تمام شد و کشورهای خارجی امریکایی ها و ناتو از افغانستان بیرون رفتن، بنای هیچ گونه کار خاصی در افغانستان که منجر بشود به این که در افغانستان خدای نکرده از بینی کسی خون بیاد نداریم. د ایران د سفارت مرستیال ټینګار وکړ چې افغانستان له اوسني نظام سره باید اختلافات د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. هغه وویل مخالف جریانونه باید له اسلامي امارت سره د خبرو له لارې خپلو اختلافاتو ته د حل لاره پیدا کړي او له دې ډلې سره جوړجاړی وکړي. هر کس که هر جریانی که ابراز میکنه که از مبدأ جمهوری اسلامی کسی رو، من به عنوان یکی از دستاندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو
که برو در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. د نړیوالو چارو شنونکي وایي د ایران د یو لوړپوړي ډیپلومات دا څرګندونې په افغانستان کې د تهران اوسنی سیاست روښانه انځور وړاندې کوي. د دوی په وینا هغه سیاست چې له مخې ایران هڅه کوي له کابل سره خپلې سیاسي او امنیتي اړیکې پیاوړې وساتي او د اسلامي امارت پر وړاندې د وسلوالو یا سیاسي مخالفو ډلو د ملاتړ په اړه هر ډول شکونه رد کړي. دا د اسلامي امارت لپاره یو مهم دیپلوماتیک پرمختګ دی. د سیمې توازن بدلوي. اسلامي امارت لپاره اقتصادي او سیاسي نوې دروازې پرانیزي او په افغانستان کې د ثبات ټینګېدو لامل کیږي. شنونکي باور لري چې د ایران دا دریځ تر ډیره د افغانستان د امنیتي ثبات، د ګډې پولې د کډوالو د ستونزې او د اوبو د سرچینو او اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له اړتیا سره تړاو لري. د دوی په آن تهران نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د پراخو داخلي شخړو او بې ثباتیو پر لور ولاړ شي، ځکه هر ډول ناامني کولی شي د ایران پر امنیت او اقتصادي ګټو مستقیم اغیز وکړي. د شنونکو په باور د ایران دا څرګندونې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د یو مهم تمایل څرګندوینه کوي. دا چې له اسلامي امارت سره د تعامل او خبرو لاره تر ډیره د سیمه ییزو هیوادونو د سیاست یوه اساسي برخه ګرځېدلې، که څه هم د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع لا هم د نړیوالې ټولنې په کچه له پراخو بحثونو سره مخ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت مخالفې ډلې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خپل دریځونه لري. د ایران د سفارت د مرستیال وروستۍ څرګندونې ښیي چې تهران لږ تر لږه په اوسني پړاو کې د افغانستان د سیاسي مسألو د حل لپاره د تقابل پر ځای د خبرو او تعامل ملاتړ کوي او د اسلامي امارت پر وړاندې د مخالفو جریانونو ملاتړ ردوي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې له دوام سره سرانه عواید 15.8% کم شوي دي. د دغه بنسټ په وینا د هیواد اقتصادي وده د وګړو له شمېر سره همغږې نه ده او لامل یې د میلیونونو کډوالو د بیرته ستنېدو له کبله په نفوس کې چټک زیاتوالی دی. اقتصادي شنونکي سپارښتنه کوي چې اسلامي امارت باید په دې برخه کې توازن رامنځته کړي، که نه نو د اقتصادي ودې سره به سرانه عواید کمیږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد د کورنۍ تقاضا، د بیو نسبي ثبات او د کورنیو عوایدو د ښه کېدو له کبله په محدود ډول د پراختیا په حال کې دی، خو سرانه عواید بیا 15.8% کم شوي دي. خو نړیوال بانک دا هم ویلي دی چې د اقتصادي ودې کچه دومره هم نه ده چې د خلکو د ژوند د کچې د ښه کېدو لامل شي او له همدې کبله کورنۍ له زیاتېدونکو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي حالت په تړاو په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې په جون میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو او د کورنۍ حاصلاتو د ټولولو د موسم پر رارسېدو سره انفلاسیون د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 7.8% ته کم شوی دی. خو له دې سره نړیوال بانک وایي چې د انفلاسیون بنسټیز فشارونه لا هم لوړ پاتې دي او علت د دغه بانک په وینا د کورونو او روغتیايي خدماتونو د لګښتونو زیاتوالی دی. په جون میاشت کې انفلاسیون د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 7.8% ته کم شوی دی، خو لا هم بنسټیز فشارونه لوړ پاتې دي او لامل یې د کورنیو او روغتیايي خدماتو د لګښتونو زیاتوالی دی. د اساسي انفلاسیون کچه 8.3% ته لوړه شوې. دا ښیي چې د خوراکي توکو د بیې راټیټېدو سره ډیری کورنۍ لا هم د ژوند له لوړو لګښتونو سره مخ دي. حال دا چې د نړیوال بانک د راپور له مخې په سیمه کې د سوداګرۍ په برخه کې له شتو ستونزو سره د خوراکي توکو واردات دوام لري. په راپور کې بیا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې لوېدلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي دی چې په همدې جون میاشت کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه 1.8% غورځېدلې. خو نړیوال بانک ویلي دی د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې انفلاسیون مناسب وضعیت لري.
اقتصادي شنونکي بیا د اقتصادي وده او د سرانه عوایدو په برخه کې د انډول رامنځته کولو لپاره حکومت سپارښتنه کوي چې د پانګونې له لارې په هیواد کې د بیروزګارۍ د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. د دوی په وینا همدا د حل یوازینۍ لار ده. اسلامي امارت ته پکار ده چې په کور دننه او پانګوالو ته او بهرنۍ پانګوالو ته داسې یو زمینه مسایله کړي چې ترڅو دوی پانګونه وکړي او د دې سره اشتغالګري زیاته شي او دا په جي ټي پي باندې مستقیم تاثیرات لري. د زراعت په عرصه کې یعنی کار کول او کاري لومړیتوبونه رامنځته کول دا په خپله په جي ټي پي باندې مستقیم تاثیرات لري او د دې سره سره یعنی سیاسي او اقتصادي تعاملاتو ته وده ورکول دا په خپله کولی شي چې مستقیم تاثیرات پر افغانانو په جي ډي پي باندې ولري او دلته بیا یعنی هغه مشکلات رامنځته نه شي کوم څه چې بعضې خلک د اندېښنو په شکل یا د بهانو په شکل یادوي. د نړیوال بانک په راپور کې د پاکستان له لوري د سوداګریزو او ترانزیتي لارو د بندولو له کبله رامنځته شوو ستونزو ته هم اشاره شوې. راپور کاږي چې د پاکستان لخوا د مهمو سرحدي لارو تړل کېدو او په سیمه کې د پراخو جیوپولیټیکي کړکېچونو له امله د افغانستان سوداګري لا هم له ستونزو سره مخ ده. د دې وضعیت په پایله کې د افغانستان سوداګریز کسر د تیرې میاشتې په پرتله 11% او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات شوی دی. نړیوال بانک خبرداري ورکوي چې د افغانستان بهرني سوداګري لا هم د سیمه ییزې بېثباتۍ او د ترانسپورتي لارو د ګډوډۍ په وړاندې زیانمنه ده. د افغانستان صادرات په جون میاشت کې 9.8 میلیونه ډالر ته رسیدلي چې د مې د میاشتې په پرتله 2% کم، خو د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات شوي دي. راپور وايي د افغانستان د وارداتو لارې هم تر ډیره بدلې شوي دي. د افغانستان 48% واردات د منځنۍ اسیا له ترانزیتي دهلیزونو او 46% د ایران له لارې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان له لارې سوداګري نږدې صفر ته رسیدلې ده. د افغانستان د وارداتو 52% منځنۍ توکي او خام مواد جوړوي. په داسې حال کې چې د پانګونې اړوند توکي یوازې 8% دي. ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو لویه سرچینه بلل شوی، ورپسې چین، متحده عربي امارات او بیا ازبکستان راځي. د نړیوال بانک په وینا سره له دې چې د افغانستان اقتصاد د مقاومت ځینې نښې ښیي، خو لا هم له بهرني اقتصادي او سیاسي ټکانونو سره زیانمن دی. سیمه ییز جیوپولیټیک کړکېچونه، د سرحدونو تړل کېدل، د بشري مرستو کمېدل او د خصوصي پانګونې کمزورتیا هغه مهم عوامل دي چې د خلکو د ژوند د کچې د دوامداره ښه کېدو امکانات محدودوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس د قرغیزستان د ستراتیژیکو نوښتونو د ملي انسټیټیوټ له رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د قرغیزستان د ستراتیژیکو نوښتونو ملي انسټیټیوټ د دغه هیواد د ولسمشر تر مستقیمې څارنې لاندې فعالیت کوي. په بشکک کې د افغانستان سفارت په دې تړاو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د څېړنیزو بنسټونو ترمنځ د تجربو د تبادلې په اړه هم خبرې شوې دي. په بشکک کې د افغانستان سفارت وایي چې د دواړو خواو ترمنځ په دې لیدنه کې د کابل او بشکک ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، علمي او څېړنیزو همکاریو د پراختیا، په سیمه کې د وروستیو بدلونونو او د متقابلو ګټو په اړه خبرې وشوې. افغان سفارت لخوا په خپره شوې یوه اعلامیه کې ویل شوي ده چې د هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالحق قانت د وروستیو پرمختګونو او د اسلامي امارت د بهرني سیاست په اړه معلومات وړاندې کړل. په اعلامیه کې ویل شوي ده چې ښاغلي قانت د دواړو لورو ترمنځ د علمي اړیکو او د ګډو څېړنو او ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا هم ټینګار وکړ. د هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالحق قانت د وروستیو پرمختګونو او د اسلامي امارت د بهرني سیاست په اړه معلومات وړاندې کړل او همداراز د دواړو لوریو د عملي اړیکو د ګډو څېړنو او ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا هم ټینګار وکړ. د افغان سفارت په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دی چې د قرغیزستان د ستراتیژیکو نوښتونو د ملي انسټیټیوټ مشر عادل شمکاربیک په یادو برخو کې د کابل او بشکک ترمنځ د همکاریو ملاتړ وکړ. د اعلامیې له مخې ښاغلي بیګ همداراز د دواړو هیوادونو د څېړنیزو مرکزونو ترمنځ پر دوامدارې همکارۍ ټینګار وکړ.
ښاغلي عادل شومکاربیګ د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د عملي اقتصادي او فکري همکاریو ملاتړ وکړ او د څیړنیزو مرکزونو ترمنځ یې د دوامداره اړیکو د متقابل تفاهم او سیمه ییزې همکارۍ لپاره مهم وباله. د کابل او بشکک ترمنځ په یادو برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه د بحث په داسې مهال شوی دی چې اسلامي امارت هڅه کوي د سیمې له ټولو هیوادونو سره په هره کچه کې اړیکې او د تعامل پراخه فضا رامنځته کړي. سیاسي شنونکي بیا قرغیزستان د منځنۍ اسیا یو مهم هیواد بولي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په دغو ټولو برخو کې اړیکې د خورا اهمیت وړ. د امارت اسلامي او د قرغیزستان ترمنځ چې کوم د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو لپاره ګامونه پورته شوي دي دا د خیره خالي نه بولم. په دغه لړ کې ویلی سم چې هم د ښه اقتصاد، تجارت او ترانزیت، حتی د ځوانانو د تربیه په خاطر چې مسلکي کدرونه په هوایي ځواک، ځمکنی ځواک او په نورو مسلکونو کې قرغیزستان کولی شي یو ښه مثبت رول ولوبوي او د همدغه راکړې ورکړې او د همدغه ستراتیژیکو پلانونو په لړ کې به د رسمیت پیژندنې لاره او د تعامل لاره هم پراخیږي او جوړیږي. نه یوازې قرغیزستان بلکې د منځنۍ اسیا له اکثرو هیوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې که هغه په سیاسي برخه کې دي او که په سوداګریزو او اقتصادي برخو کې بېساري دي. دا چې د کابل او بشکک ترمنځ له سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره په علمي او څیړنیزو برخو کې د اړیکو پراخول تر کومه بریده د ستونزو په حل کې مرسته کولی شي د قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو. د نورستان د امنیه قماندانۍ وایي پاکستان تل په افغانستان کې د ناامنیو په رامنځته کولو کې خپلې سیاسي او اقتصادي ګټې لټوي. مولوي اختر محمد مزمل له شمشاد سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان خپلواکي او پرمختګ د زغم وړ نه دی او تل یې غوښتي چې په سیمه کې د خپلو بادارانو فرمایشونه عملي کړي. اختر محمد مزمل وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې پاکستان په افغانستان کې خپلې شومې موخې تعقیب کړي. د نورستان امنیه قماندان وایي پاکستان هڅه کوي د افغانستان په ناامنه کولو سره خپلې سیاسي او اقتصادي موخې ته ورسیږي. د په خبره اسلام آباد ته یو هوسا، باثبات او پرمختللی افغانستان د زغملو نه دی، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د ناامنۍ او بېثباتۍ لپاره خپل جنگي ماشین فعال ساتي. اختر محمد مزمل زیاته کړه چې پاکستان له جوړېدو راهیسې اسلام آباد د افغانستان په وړاندې مغرضانه سیاست خپل کړی. پاکستان د افغانستان استقلال او ازادي او د پرمختګ نشي زغملی. یوازینی لامل یې دا ده او بل خود مختار نه د نورو فرمایشونو تطبیقوي. مثلا چا فرمایش غواړي؟ نو خارجي هیوادونو بس د دوی د خپلو بادارانو او دوی بل فرمایشونه تطبیقوي او دوی بل دغسې بریدونه سره وکړی شي چې خپلو شومو موخو ته ورسېږي. الحمدلله که د افغانانو دغه وحدت او یووالی او دغه اتفاق ونیسي. د نورستان امنیه قماندان مولوي اختر محمد مزمل په باور د پاکستان استخباراتي ادارې د امریکا او زبرځواکه هیوادونو په اشارې دا هڅې روانې ساتلي. مزمل زیاته کړه چې د اسلام نظام او خپلې خاورې نه د دفاع په موخه تل چمتو دی. متقابل احترام ده. دا کولی شي چې پاکستان کې هم ثبات راشي په افغانستان کې. او په دوی باندې باور پکار دی چې دوی متقابل احترام د ژمن پاتې سیمه مذاکرات هم وکړل، جګړه هم وکړه، بیا هم دوی نرمه غاړه نه وړي. په تیر تاریخ ته په کتلو باندې دا باور هم څوک نشي پرې کولی. هېڅ باور پرې وړ هم نه ده، ځکه نه د باور وړ دي او ځکه دوی پوځ نه غواړي چې افغانستان کې چې پوځ ولري چې لا پسې پیاوړی شي. نه دوی دا غواړي چې افغانستان پیاوړی شي او نه دوی ما درته اول نه ویل چې دوی خود مختاره نه دي، هر څه د بل په فرمایش کوي. د په وینا پاکستان د خپلو سیاستونو له کبله له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو بېثباتیو سره مخ دی او هڅه کوي د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان واچوي. خو له پاکستان سره وروستیو شخړو ته په اشارې وویل چې له خپلې خاورې په میړانه دفاع کړې او بیا به هم په میړانه دفاع وکړي. افغانستان خاوره موږ ټولو ته د وجود حیثیت لري او تر څوم چې په وجود کې او په تن کې ساوي دي نه په خپله دفاع کوو او آماده یاستئ ورته او ورته آماده یو د جګړې ډګر ته د خاورې د دفاع نه او د نظام د دفاع نه او د اسلام د دفاع نه نه ستړي کیږو او ویاړئ پې او په دې ویاړو.
د افغانانو ته د یووالي بلنه ورکړه او وی ویل چې په اتحاد سره کولی شي د دښمنانو ټولې هڅې شنډې کړي. اقتصادي خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي. د افغانستان برېښنا شرکت د عمومي اجرایوي رئیس ملا عبدالحق همکار په مشرۍ پلاوي ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د برېښنایي تجهیزاتو له یو شمېر مخکښو تولیدي شرکتونو او صنعتي مرکزونو څخه لیدنه وکړه. د ازبکستان د برېښنایي تجهیزاتو جوړولو شرکتونو مسؤلینو ویلي یاده فابریکه د لوړ او منځني ولتاژ کیبلونو، سویچګرونو او نورو نړیوالو معیارونو سره سم تولیدوي او خپلو محصولاتو ته پراخ بازارونه هم لري. همدارنګه پلاوي د تاشکند د هوښیار برېښنایي سیستم، سمارټ ګریډ او د برېښنا د څارنې او د کنټرول له دولتي مرکز څخه هم لیدنه وکړه. په کابل کې د کورنۍ تولیداتو او سوداګرو ښځو د ملاتړ په موخه د اقتصادي بدلون تر سرلیک لاندې نندارتون پرانیستل شو. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري ویل د کورنۍ تولیداتو وده، د وارداتو کمول او د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول د حکومت له مهمو موخو دي. د نندارتون جوړونکي وایي د دې پروګرام موخه د ښځینه سوداګرو د وړتیاو معرفي کول او د هغوی لپاره د بازار موندنې فرصتونه برابرول دي. یو شمېر سوداګرو ښځو له حکومت او ملاتړ بنسټونو وغوښتل چې د کورنۍ تولیداتو د پراختیا لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه درې ورځني نندارتون کې شاوخوا 70 غرفو کې د ښځو تولیدات، لاسي صنایع او کورني محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. په بغلان ولایت کې د زغرو وړیو د تولید لسګونه کارخونې او د پروسس ماشینونه فعالیت لري چې تولیدات یې نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د دغو کارخونو مسؤلینو وویل په دې کارخونو کې هره ورځ شاوخوا 3500 کیلوګرامه خالص د زغرو غوړي تولیدیږي. د مسؤلینو په وینا د زغرو تخمونه د بغلان له غرنیو سیمو څخه راټولیږي چې له پروسس وروسته د غوړیو د ایستلو لپاره چمتو کیږي او د کیفیت له ارزونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي. دوی زیاته کړه چې دغو کارخونو لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې چې د بیکارۍ په راکمولو او د کورنۍ تولیداتو په پیاوړتیا کې اغیزمن رول لوبولی دی. د کارخونو مسؤلینو له هیوادوالو وغوښتل چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ وکړي او په هیواد کې تولید شوي توکي وکاروي څو د کورنیو محصولاتو بازار لا پراخ شي. بلخوا د دغه کارخونو یو شمېر کارکوونکو د خپلو دندو له دوام څخه خوښي څرګنده کړه او له سوداګرو او پانګوالو یې وغوښتل چې د ورته تولیدي کارخونو په جوړولو کې پانګونه وکړي څو عامو افغانانو ته د عاید زمینه برابره شي. بلخ کې د اوقافي پروژې چارې 40 سلنه بشپړې شوې دي. مزار شریف ښار کې اوقافي سوداګریز مارکیټ چې د ارشاد حج او اوقاف وزارت پر ځمکه د 242 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي ټاکل شوې ده چې د اتو پوړونو په درلودلو سره به پکې 900 هټۍ جوړې شي. د یادې پروژې مسؤلینو ویلي دا مهال دغه سوداګریز مارکیټ د جوړېدو چارې 40 سلنه پرمختللې دي او شاوخوا 300 کسان ته پکې د کار زمینه برابره شوې. بلخوا بیا د بلخ حج او اوقافو ریاست ویلي د دغې پروژې له معیار څخه به په جدي توګه څارنه کوي او په وینا یې د چارو له بشپړېدو وروسته به یې په مزار شریف ښار کې سوداګریز فعالیتونه پراخ شي. دا د مزار شریف ښار په زړه کې د حج اوقاف وزارت پر ملکیت د 242 میلیونه افغانیو په ارزښت یو ستر سوداګریز مارکیټ دی چې 6 میاشتې وړاندې بنسټ ایښودل شوی او د مهال یې چارې 40 سلنه مخته تللي دي. د مسؤلینو په وینا د مهال شاوخوا 300 کسان د دې ودانیزې پروژې په چارو کې بوخت دي څو د ښار په اقتصادي څیره کې یو نوی بدلون راولي. کار ما شکر خدا در حدود 35 الی 40% پیشرفت کارش و امیدوار هستیم و در تلاش که نظر به زمانی که وزارت محترم حج اوقاف برای ما 2 سال در نظر گرفته زودتر از انشالله تسلیم وزارت کنیم نه به تأخیر. دغه تپوړیز مارکیټ چې 900 هټۍ پکې په پام کې نیول شوي د شمال زون په کچه یوه له سترو پروژو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د دې ودانۍ په بشپړېدو سره به نه یوازې د سوداګرۍ په وده کې مهم رول ولوبوي بلکې سلګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. دغه مارکیټ د زون شمال په کچه خپل نظیر نه لري، یعنی ټول هغه نړیوال معیارونه دلته په پام کې نیول شوی ده او موږ دلته معیاري لفټونه، برقي زینې او نورګیرونه لرو، دهلیزونه یې ډېر غټ دی
تقریبا شاوخوا 900 دوکانه دلته جوړیږي او خلکو ته توزیع کیږي. بلخوا د بلخ حج اوقاف ریاست مسؤلین وایي د پروژې د کیفیت او معیار ساتنې لپاره دوامداره تخنیکي څارنه روانه ده څو چارې د ټاکل شویو معیارونو له مخې بشپړې شي. د دوی په وینا د پروژې بشپړېدل به د مزار شریف ښار سوداګریز فعالیتونه لا پراخ او له امارتي شتمنیو د اغېزناکې استفادې لامل شي. انجینران د لیسته هغه نظارت د شپې او د ورځې کوي او پر دې باندې سربیره د محترم والي صاحب په حکم باندې د ښارسازۍ د رئیس په مشرۍ باندې یو کمیټه د مختلفو اداراتو څخه تعیین شوې ده چې هغه هم نظارت د دغه مارکیټ کوي. اوقافي په مزار شریف ښار کې له مزار هوټل سوداګریز مارکیټ وروسته دویم لوی سوداګریز مارکیټ بلل کیږي چې د خصوصي سکتور په پانګونې چارې روانې دي. روح الله روحاني، شمشاد رادیو تلویزیون، بلخ. هرات کې د خامک ګنډلو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. د ولایت کې صنعتکاران وایي نه یوازې دا چې خامکي غاړو درلودونکي جامې په کور دننه تولیدېږي بلکې د اړتیا وړ سونډ تار چې وړاندې به له پاکستان څخه واردېدل اوس په کور دننه تولیدېږي چې د چارې هرات کې د خامک ګنډلو صنعت ته وده ورکړې. بلخوا د هرات ځایي مسؤلین هم وایي هغه صنعت چې د هیواد د کورني تولیداتو ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو رامنځته کولو لامل کیږي ملاتړ یې کوي. د هرات کې د خامک ګنډلو او سونډ تارونو د تولید هغه کارخونه ده چې 15 کاله وړاندې د 100,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره فعالیت پیل کړی. اوس یې پانګونه $1,000,000 ته رسیږي او د خامکي غاړو ترڅنګ تازه د پاکستان سره لارو تړل کېدو وروسته د سونډ تارونو تولید هم پیل کړی. دغه تارونه چې خامک ګنډلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي پخوا به له پاکستان څخه واردېدل خو اوس په کور دننه یې اړتیا پوره کیږي. به طور مستقیم 60 نفر کارمند داریم و به طور غیر مستقیم به حدود اگه برای شما بگم تخمینا 5,000 نفر همین تولیدی ما فعلا اشتغال زایی در سطح ولایات بکرده. به خاطر از اینکه ما تولیدی نخ سند میکنیم و این سند به تک تک دریای افغانستان خانمایی که خنای دستوزیر میبافم کارخانه هایی که در ولایات فعالیت انجام میدن و این صنعت گلدوزی دارم و ما به جنا مواد خام را در اسرع وقت رسانده میتونیم. افغانستان کې د خامکي غاړو درلودونکو جامو څخه ګټه اخیستل تر ډیره د ځوانانو ترمنځ دود دی. د غاړو او جامو تولید برخه کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیری شمیر کسانو لپاره د کار زمینه برابر شوی. دغه برخه کې په کار بوخت کسان وایي دا ډول پانګونو پیل سره به نه یوازې هیواد د بیلابیلو تولیداتو برخه کې په ځان بسیا شي بلکې ګڼ شمیر بیروزګار ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابر شي. در کل اگه زمینه کار مساعد باشه هموطنای ما که در بیرون از کشور هستن اونا برمیگردن هموطنای ما که در اینجا زندگی میکنن اگر همچه پروژه‌ای بیشتر شود اینا سر کار میشن و کمک بزرگی است در اقتصاد کشور در جامعه برای مردم برای کسایی که کارمند است مثل خود ما. چی بی‌تره که خود ما به می کشور خود سرمایه گذاری کنیم تا بتونن دیگه جوانان همینجی کار کنن کشته نشن به دریا غرق نشن همینجی زحمت بکشن کشور خود آباد کنه. هر چی که آدم به کشور مردم کار کنه باز انقدر احترامی که آدم به کشور خود داره اونجا نداره. بعد از چند وقت که اونجا کار کردم پس دوباره برگشتم به کشور خود الهی شکر پس دوباره به اون کسب و کاری که یاد داشتم پس دوباره سر به کار شدم. بلخو د هرات ځای مسؤلین هم دغه ولایت کې د صنعت د پرمختګ ډاډ ورکوي زیاتوي چې هر هغه هڅې چې په کور دننه د کورني تولیداتو ودې او ځوانانو ته د کاري فرصتونو رامنځته کولو لامل شي ملاتړ یې کوي. الحمدلله به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات و مسئولین مرکزی امارت اسلامی برای رفع مشکلات و فراهم آوری سهولت‌های بیشتر در راستای کاهش تعرفه ها و آسانسازی روند صدور جواز و بخش های دیگر همه اینا سبب شده تا ما شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در بخش صنعت در ولایت هرات باشیم. خامکي غاړي درلودونکي جامې د افغانانو دودیزو جامو څخه ګڼل کیږي چې په لاسي او ماشیني ډول جوړیږي او ځینې هغه یې ان زرګونه افغانۍ بیه لري.
کندهار کې د انځرو باغ لرونکي وایي مرضونه یې حاصلات کم کړي او دا د پاتې کندهار حاصل یې شاولیکوټ بازار نه ولسوالۍ لري. دوی وایي حاصلات یې د لارو بندېدو له امله بهر ته نه صادرېږي، بیې یې زیاتې ټیټې دي او له حکومت څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا د کندهار سیمه ییز مسؤلین وایي سږ کال د کندهاري انځرو حاصلات د وچکالۍ او مرضونو له کبله کم شوي دي. دا د کندهار شاولیکوټ ولسوالۍ کې د انځرو باغونه دي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو یوازینۍ اقتصادي سرچینه بلل کیږي. دلته دا مهال باغ لرونکي د انځرو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي او زیات شمېر کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې ده. ساعت چې راوځو بالا در ساعت 10 بجو پرې انځر شکوو، انځر چې مو وشکوله بیا در 12 بجو پرې پیوه، نو یوه چې پیوله بیا د ماپښین چې سو بیا ماپښین نه بیا دغه کوو چینوه، چین مو کړله بیا ماخوستان خیره بېرته ټکۍ سره کوو، وچوله بس چې ومو شکوله به میدان ته وړو، میدان ته چې ویوړو هلته تقریبا 2 ساعته 2.5 ساعته هلته پراته یې، بیا چې وسوله نو بیا دغه کوو چینوو، هغه کلک کلک دانې ټولوو، ټولې کړې بیا هغه کتاروو. د شاولیکوټ ولسوالۍ د انځرو باغ لرونکي وایي مرضونو او وچکالۍ یې سږني حاصلات کم کړي او بهر ته د نه صادرېدو له امله یې پاته حاصل بیې د پخوا په پرتله زیاتې ټیټې دي. دوی له حکومت څخه د خپلو حاصلاتو د بازار موندنې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. مرضونه خو نه دي چې په روز کال مې نه ولیدلې، خو یو د اوبو د خوا نه کې نیستې وه، مګر وساش کال هم جړۍ دي، مې وروره شوته ده، هم یې سپرغوږې دي، هم بله پاتې مرضونه یې دغه نه ډېر شوي دي. دا چې شي د اوبو د نیستې سره. نو د انځرو بازار سږ کال تقریبا د 0 سره 0 دی، نو سږ کال بازار ګټه لري نه، چې د 2000 قیمت یې درلود هغه سږ کال په 300 باندې غواړي، نو دا خو ته فکر وکړه دا کم بازار دی نه دی، چې د 2000 قیمت 200 ته شوس، دا خو نو داسې دی مطلب نه په پیسو باندې نه موتی نه دی. زموږ سره کومکونه وشي، دا امارت یې را سره وکړي، مثال یو بازار موندنه یو دغه ورته پیدا شي، نندارتونونه ورته پیدا شي، یو لارې ورته جوړې شي، انشاءالله که خدا کوله حاصلونه برابر دي. ورته مهال د کندهار کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکټاره ځمکه د انځرو باغونه جوړ دي چې سږ کال به ورڅخه 115,000 ټنه پورې حاصل ترلاسه شي، خو حاصلات یې د وچکالۍ او امراضو له امله کم شوي. مسؤلین وایي هڅه کوي بهر ته یې د لیږد برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د آفاتو د وچکالۍ له امله حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته لږوالی راغلی دی او ځینې ستونزې نورې هم شته دی چې د متخصصینو په مشوره دوی مشوره نه کوي، خودسرانه دوی دوا د شرکتونو نه رانیسي او دوی هغه دوز یا استفاده غیر منظم په شکل دی او په غیر منظم شکل باندې د دوی شا خبرې دی، په غیر منظم شکل باندې آبیارۍ دی. دغه څو ستونزې چې دی طبعا په حاصلاتو کې لږوالی راوړي او په عمومي شکل باندې د وچکالۍ له امله حاصلاتو کې لږوالی راغلی. د کندهار انار، انګور او انځر په نړیواله کچه مشهورې میوې دي چې هر کال زرګونه ټنه د میلیونونو ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. له کندهار څخه وچ انځر هر کال پاکستان او بیا هند ته صادرېدل، خو سږ کال لارو بندېدو د انځرو صادرات اغېزمن کړي دي. څو لنډ او مهم خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي چې افغانستان کې 14.6 میلیونه ماشومان د واکسیناسیون د ملي کمپاین له لارې د شری واکسین ترلاسه کړی دی. دغه سازمان په سرحدي سیمو کې لسګونه زره راستنېدونکو افغان کډوالو ته د خدماتو چمتو کولو راپور هم ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوند د یادې ادارې په هغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی دی راغلی چې د شری واکسین ملي کمپاین په 2 پړاوونو کې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو کې ترسره شوی. د راپور له مخې 450,400 هغه ماشومان چې له خوارځواکۍ او روغتیایي پیچلتیاو سره مخ وو درملنې او روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2025 کال کې د شری او پولیو واکسینونه د دغه سازمان د ملاتړ په چوکاټ کې په هممهاله توګه ویشل شوي او میلیونونه ماشومانو هم د پولیو واکسین ترلاسه کړی دی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي چې دغه هیواد اوسنی حکومتي او اداري نظام نور د اغیزمن مدیریت وړ نه دی او د نوي صوبو جوړول د وخت اړتیا ده. هغه ټینګار کړی چې د نوي صوبو او اداري اصلاحاتو په اړه پریکړې باید د ټولو سیاسي ګوندونو د ملي اجماع له لارې وشي. نقوی ویلي د واک غیر متمرکزول او د نوي اداري واحدونو جوړول د حکومتولۍ کیفیت ښه کولی شي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان ځوانان لنډمهاله مرستو پر ځای د وړتیاو پر بنسټ د کار فرصتونه او عادلانه نظام غواړي. د هغه دا څرګندونې داسې مهال شوي چې پاکستان کې د نوي صوبو د جوړېدو بحثونه یو ځل بیا تاوده شوي دي. په امان سلطنت کې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست سفیر حافظ عمر د مسقط پالیسي مرکز له رئیس یوسف البلوشي سره لیدلی دي. په یاده لیدنه کې حافظ عمر د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د وروستیو دوه اړخیزو اقتصادي پرمختګونو او د بیلابیلو ګډو څیړنیزو پروګرامونو او پیاوړتیا اغیزو په اړه معلومات وړاندې کړل. البلوشي هم د خپل هیواد له اړخه له افغانستان سره د ګډو ستراتیژیکو همکاریو په اړه هیله څرګنده کړه. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی وایي چې ایران د اسلامي امارت له هیڅ یوې مخالفې ډلې او جریان څخه ملاتړ نه کوي او د هغوی مبارزه مقاومت نه ګڼي. مرتضوی په یوې غونډه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت هغه مبارزه چې په لبنان او غزه کې د امریکا پر ضد روانه ده هغه مقاومت بولي. هغه د اسلامي امارت پر ضد د مخالف جریانونو مبارزه د خپل مسلمان ورور پر ضد مقاومت وباله او ویل چې دا ډول اقدامات د ایران له تعریف شوي مقاومت سره سمون نه لري. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال همدا راز وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت جوړ شوی او د اسلامي امارت مخالفان باید خپل اختلافات له دې ډلې سره د خبرو له لارې حل کړي او له هغوی سره جوړجاړی وکړي. د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع د افغانستان لپاره د بریټانیا د ځانګړي استازي له مرستیال ایډ هیډلی او سیاسي مدیر جیمز بیلمونټي سره ولیدل. په دې کتنه کې ډاکټر ملا عبدالواسع د اړیکو پیاوړتیا لپاره د هیوادونو ترمنځ پر تعامل ټینګار وکړ او زیاته کړه چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو او ښه تعامل غوښتونکی دی. ورته مهال ایډ هیلی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلی دي له منفي تبلیغاتو سره ډیر توپیر لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي ویلي چې د بشري خواخوږۍ له مخې په دغه هیواد کې د شاوخوا 14,000 افغان ښځو، ماشومانو او سپینګیرو د اوسېدو موده غځولې. نوموړي ویلي چې له دغه هیواد څخه هیڅ قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه دي ایستل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپل اونیز خبري کنفرانس پر مهال ویلي چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ یې په پاکستان کې د شاوخوا 14,000 افغان کډوالو د استوګنې موده غځولې. اندرابي زیاته کړې پاکستاني چارواکي اوس مهال د بې اسناده بهرنیو وګړو د بیرته ستنولو د طرحې په چوکاټ کې د 9,000 افغانانو دوسیې ارزوي. پاکستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د بې اسناده افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر په بېساري ډول چټک کړی دی. د افغان کډوالو د جبري ستنولو او پراخ اخراج د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. په مالیزیا کې د اسلامي امارت سفیر نقیب الله احمدي د مالیزیا د مذهبي چارو وزارت له مرستیالې مرحمت بن رسولي سره په لیدنه کې د حج، وقف او زکات د سیستمونو او اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د همکاریو غوښتنه کړې. په مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې احمدي د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا ترڅنګ په ځانګړي ډول د اسلامي بانکدارۍ، حج او وقف او زکات د سیستمونو په برخه کې د مالیزیا د همکاریو غوښتنه کړې. هغه همداراز په مالیزیا کې د نړیوالو اسلامي پروګرامونو په برخه کې د افغانستان د استازولۍ او حضور پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی. د سفارت د معلوماتو له مخې د مالیزیا د مذهبي چارو وزارت مرستیالې مرحمت بن رسولي په هغو برخو کې چې د اسلامي امارت له لوري وړاندیز شوي وي د همکارۍ ډاډ ورکړی. او وروستی خبر همدا چې د کورنیو چارو وزارت وایي د انساني قاچاق پر ضد مبارزه روانه ده او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې افغان وګړي د قاچاق ښکار کړي.
د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي د ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم عملی اقدامات ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو له وضعیت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او انساني قاچاق په اړه هم اندېښنې لري، خو په وینا یې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یې عملي ګامونه پورته کړي دي. هغه زیاته کړې د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمان له مخې به د ټولو اړوندو ادارو په همغږۍ د انساني قاچاق په وړاندې مبارزه لا پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې په تېره یوه میاشت کې په نیمروز ولایت کې 940 کسان نیول شوي چې غوښتل په ناقانونه لارو له هیواد څخه ووځي. بهرني خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا پر یو بل د توغندیو بریدونه کړي چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د متقابلو بریدونو لړۍ پیل شوې ده. له څو ورځو نسبي ارامۍ وروسته د پراخو بریدونو لړۍ یو ځل بیا د پراخې جګړې ویره رامنځته کړې ده. حال دا چې په روانه جګړه کې د نورو هیوادونو د شاملېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. اردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دویمې پرلهپسې ورځې لپاره د ایران توغندي شنډ کړي دي. کویت بیا ویلي دي د دغه هیواد په شمالي برخه کې د یو برید له امله یو کس وژل شوی دی. همداراز د روانې اونۍ په ترڅ کې بې پیلوټه الوتکې د مصر په یو بندر کې پر بیړیو د اور لګېدو لامل شوي دي. سعودي عربستان هم ویلي دی چې د عراق له خاورې د ایران پلوه وسلوالو ډلو برید پرې کړی دی. د جګړې له امله د سون توکو بیې لوړې شوي دي او نړیوال اقتصاد له بې ثباتۍ سره مخ شوی دی. د جګړې له اوږدېدو سره د اندېښنې هم زیاتې شوې ده چې ښایي د هغو وسلو زیرمې هم کمې شي چې امریکا ورته اړتیا لري څو خپلې پوځي اډې او متحدانو دفاع پرې وکړي. د دغه جګړې ملاتړ د امریکایانو ترمنځ کم شوی دی. د اسوسییټډ پریس د یو تازه نظر پوښتنې له مخې د ایران په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کړنو د تایید کچه د تېرې میاشتې په پرتله لږه راټیټه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس د بېوسلې کېدو او له دې سیمې څخه د اسرایلي ځواکونو د وتلو په اړه هوکړه شوې ده. خو د راپورونو له مخې د فلسطین په دې سیمه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لا هم ګڼ خنډونه، شرایط او اوږدمهاله پړاوونه پاتې دي. حماس او اسرایلو تر اوسه پورې په سمدستي توګه داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې دوی له دې هوکړې سره موافق دي او که څنګه. د سپینې ماڼۍ دغه اعلان د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند له هوکړې څخه 9 میاشتې وروسته اعلانېږي. د اسرایلو او حماس ترمنځ خبرې اترې تر ډیره د اوربند د دویم پړاو د عملي کېدو پر سر له بمبه سره مخ شوي چې د حماس بېوسلې کول او د غزې بیا رغونه یې له مهمو موضوعاتو څخه وو. اوکرایني چارواکو وویل چې د روسیې د بلاستیک توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په پراخو بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي چې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي او تر 500 ډیر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د بریدونو په مهال یو روسي توغندی د اوکراین له لویدیځې پولې اوښتې او د پولند خاورې ته ننوتلې چې له امله ناټو خپل جنگي الوتکې د چټک غبرګون لپاره پورته کړې وې. د روسیې دغه پراخو بریدونو د اوکراین پر ښارونو د نږدې هر ورځ کېدونکو بمباریو لړۍ لا پراخه کړې ده. د اوکراین په پلازمینه کیف کې لسګونه زره کسان د شپې په مترو تمځایونو کې پناه اخیستو ته اړ کېږي. داسې ښکاري چې مسکو هڅه کوي د اوکراین له مهمو دفاعي کمښتونو په ځانګړي ډول د لویدیځ لخوا د ورکړل شوو بلاستیک توغندیو د ضد دفاعي سیستمونو له کمښت څخه ګټه پورته کړي. اروپایي هیوادونه اندېښنه لري چې 4 کلنه جګړه ښایي د اوکراین له خاورې هخوا د اروپا نورو برخو ته هم وغځېږي. او هسپانیا پریکړه کړې چې له مراکش سره پر پوله په سویټا کې د نظم د ټینګښت لپاره خپل پوځ ځای پر ځای کوي. دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې زرګونه کډوال له پولې د هسپانیا د کوچنۍ سیمې ته واوښتل او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 کسان په دې هڅه کې ووژل شول. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په سویټا کې سیمه ییزو چارواکو له مرکزي حکومت څخه د مرستې او اضافي ځواکونو غوښتنه وکړه څو د پولې له بحران سره مبارزه وکړي. دغه بحران هغه مهال لا پسې پراخه شو چې د پنجشنبې په ورځ ګڼو کسانو د پولې له کټارې څخه د تېرېدو هڅه وکړه. د هسپانیې حکومت ویلي دی وسلوال ځواکونه به له پولیسو سره د سویټا په ښار کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
او په پای کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامي امارت له هیڅ یوې مخالفې ډلې څخه ملاتړ نه کوي. په کابل کې د ایران سفارت مرستیال ټینګار کړی چې د افغانستان له اوسني نظام سره اختلافات باید د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. سرابه عواید 15.8 سلنه کم شوي دي. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پراختیا په حال کې دی، خو دومره هم نه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د خپلمنځي اړیکو او همکاریو د پراخولو په اړه یې خبرې کړې دي. افغان او قرغیز چارواکو د کابل او بشکک ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې د همکاریو پراخولو پر لارو چارو خبرې کړي. او ایران او امریکا له پرون راهیسې بیا پر یو بل توغندیز بریدونه کړي چې ورسره د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خبري ټولګه مو هم دومره وه. له ملتیا مننه، تر بیا ښې چارې.